ګران لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. پیل له محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني وایي طالبان او نور مخالفین دي په دې پوه شي چې له یو بې واکه او ضعیف دولت او ولس سره مخ نه دي. هغه وویل تیر ته په کتو هېڅکله افغانان د زور او تاوتریخوالي له لارې نه دي تسلیم شوي او له دې وروسته به هم تسلیم نشي. عبدالله اجرائیه رئیس عبدالله په افغانستان کې د امریکا له سفیر جان باس سره لیدلي. دوی وایي په ټاکنو سوله او نورو مهمو موضوعاتو سره غږېدلي. عبدالله تقریبا په هره اونۍ کې 2 ځله جان باس سره ګوري. ثبات او همپالنه د اجرائیه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي چې له ټاکنو کمیسیون سره یې پیل کړو خبرو کومه پایله نه ده ورکړې او د کمیسیون توضیحات ورته ناهیلي کوونکي وو. دوی د ټاکنو کمیسیون ته خبرداری ورکړی دی چې که چېرته تر راتلونکي شنبې پورې تقلبي رایې باطل اعلان نه کړي نو دوی به خپل لاریونونه او مدني اعتراضونه لا پراخ کړي. افغان امنیتي ځواکونه امریکا افغان پوځ ته 15 نورې چورلکې هم تسلیموي. امریکا افغان پوځ ته 15 MD 530 FS ډوله چورلکې ورکړي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه چورلکې به په کندهار کې افغان پوځ ته سپارل کیږي چې په تمریناتو او عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغان پوځ دم ګړی 50 دغه ډول چورلکې لري چې په عملیاتو او تمریناتو کې کار ترې اخلي. طالبان وسلوال طالبان وایي افغان حکومت د بیجینګ غونډه کې خنډونه جوړوي. د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي د نامه د نه ښودو په شرط BBC پښتو ته ویلي دوی له خپل اړخه د بیجینګ غونډې ته بشپړه تیاري نیولې ده خو افغان حکومت په دې برخه کې خنډونه جوړوي. د په خبره ټاکل شوې وه چې د بیجینګ غونډه یو بین الافغاني ډیالوګ وي خو افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د مخامخ خبرو رنګ ورکړي. او له امریکا یو خبر دا دی چې په سپینه ماڼۍ کې د شکرانې او کرسمس ورځې لمانځنې لپاره تیاری نیول شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هغه سپینې ماڼۍ ته راوستی چې د بغدادي د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ټرمپ په همدې تړاو په جوړو شوو مراسمو کې دغه سپي ته میډال او ستاینلیک هم ورکړی دی. د دې ترڅنګ ټرمپ 2 پیلمرغان دې ورځې ته راغوښتي دي چې اوس د ویلارد په قیمتي هوټل کې دي. دوی نو په داسې نخرو لګیا دي او د سپورت له نړۍ څخه خبر دا دی چې سبا افغان لوبډله د ویسټ انډیز په وړاندې په یوازینۍ ټسټ لوبه کې د سیالۍ ډګر ته وځي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.